بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالۍ ماشومانو، د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. زه صفي الله حکیم یم، ستاسو ریاضي استاد. موږ تر دې دمه پورې تجزیه او په حوالي عددونو د تجزیه په هکله وغږېدلو او له هغو نه مخکې مو د تقسیم قابلیتونو په هکله تاسو ته معلومات درکړي وو. نن به موږ تاسو طاقت او د طاقت خود در وښایم. ستاسو د کتاب 19مه پاڼه ده او د درسونو 18مه برخه او 8م لوست دی. راځئ چې نو خپل درس شروع کړو. ښه، طاقت او طاقت به څنګه موږ تاسو ښیو. مخکې د دې چې طاقت او د طاقت ښودل تاسو ته در وښیم او خپله د طاقت څه ته وایي، تاسو دغو مساوات ته ښه ځیر شئ. اوس مثلا که زه تاسو ته ولیکمه چې 2 5 واره جمع کوي، تاسو نه مثلا زه وغواړم تاسو نه وپوښتم، مثلا پوښتنه صحیح ده، 2 5 ځلې 5 ځلې جمع کړئ. تاسو څه کار کوئ؟ 2 راخلئ، جمع 2 یې کوئ، بیا یې جمع 2 کوئ، بیا یې جمع 2 کوئ او بیا یې جمع 2 کوئ. څو ځلې؟ 5 ځلې. 2 5 ځلې جمع کړئ. 2 د یو بل سره 5 ځلې جمع کړئ. 2 جمع 2 څو کېږي؟ 4. 4 جمع 2 څو کېږي؟ 6. 6 جمع 2 څو کېږي؟ 8. 8 جمع 2 څو کېږي؟ 10. صحیح ده؟ او همدارنګه که زه مثلا یو بل مثال هم تاسو ته درکړمه، تاسو نه زه وغواړم چې 5 په 2مه پوښتنه کې، دا به لومړۍ پوښتنه کو، دا به 2مه پوښتنه سي، 2مه پوښتنه سي. 2مه پوښتنه کې زه تاسو نه وغواړم چې 15 ځلې جمع کوئ. 15 ځلې جمع کړئ. صحیح ده؟ تاسو څه کار کوئ؟ 15 راخلئ، بیا یې د 5 سره جمع کوئ، وروسته یې بیا د 5 سره جمع کوئ، وروسته یې بیا د 5 سره جمع کوئ، بیا به یې د 5 سره جمع کوئ. د 5 ځلې، د 6م ځل، د 7م ځل، د 8م ځل، د 9م ځل او دا هم 10م ځل. صحیح ده؟ 5 او 15 10، 10 او 15 15، 15 او 15 شل، شل او 15 25، 10 15 40، 45 50. ښه، دا خو مو وکړی سو چې پیدا کړو. 2 مو 15 وارې وکړی سو چې سره جمع کړو، 15 مو وکړی سو چې 10 وارې سره جمع کړو. که زه اوس تاسو نه وغواړم چې 20 ځلې مثلا ماته 2 جمع کوي، او کله تاسو نه وغواړم چې 100 ځل ماته 2 جمع کړئ، او که تاسو نه وغواړم چې 1000 وارې کوي، بیا به نو څه کار کوئ؟ تاسې به خپلې کتابچې ټولې ډکې کوئ، خو ځواب به مو تاسو ته اسانه لاسته در نه سي. نو موږ تاسې یوه لنډه لار لرو. لنډه لار یې کومه ده؟ په یاد مو ده که مو نه ده په یاد؟ موږ تاسې کله چې موږ تاسې دلته به تاسو ولیکم لنډه لار، لنډه لار. موږ تاسې کله چې ضرب لوستلو، صحیح ده؟ ضرب مو چې کله لوستلو، د ضرب په تعریف کې مو تاسو ته یو څه ویلي وو. ضرب څه ته وایي؟ د جمع کولو لنډه لار، د اعدادو د جمع کولو لنډه لار، د اعدادو د جمع کولو لنډه لار. د اعدادو د جمع کولو لنډه لار ته موږ څه ویلې؟ ضرب مو ویلې. ولې مو اوس تاسو نه مثلا 2 وغواړم چې 15 وارې جمع کړمه، زه په ضرب کې ډېر اسانه کولی سم. څه کوم؟ 2 د 15 سره ضرب کوم 10. د دې نه چې زه اوس راواخلم 2 15 وارې سره جمع کړمه، زه 2015 کوم چې 10 سي،
او کله تاسو نه مثلا غواړم چې 15 جمع کړئ تاسو نه تاسو اسانه کولای شئ چې 15 ضرب کړئ 15 ضرب کړئ تاسو ته څه درکوي 50 حل شو که نه شو د جمع اسانه طریقه ده که نه ده د جمع لنډه لار ده که نه ده ښه په دې باندې خو تاسې اوس پوه شوئ که زه اوس تاسو نه مثلا غواړم چې ما ته مثلا شل صحیح ده 1500 وارې جمع کوي که زه تاسو نه مثلا وغواړم مثلا درېیمه پوښتنه له تاسو نه وکړم په درېیمه پوښتنه کې له تاسو نه زه وغواړم چې شل 500 ځلې 500 ځلې جمع کړئ نو تاسې شل جمع شل 500 وارې مه لیکئ اوس نو مو تاسې پوهېږئ چې د جمع لنډه لار څه ده ضرب ده نو تاسې څه وکئ شل 500 سره ضرب کړئ تاسو ته هماغه حاصل درکوي تاسو به هماغه د شل 500 وارې جمع کولو نتیجه تاسو ته درکوي ښه تاسو شل 500 سره اوس ضرب کړئ په دوو لارو سره موږ تاسو ضرب کولی شو په عمودي او په افقي زه به دلته له افقي نه ګټه واخلم ښه که چیرې موږ تاسې دوه عددونه سره ضرب کولو وخت کې صفرونه ولري نو موږ تاسې صفرونه یوې خواته لیکلی شو او دوه عدد سره ضربولی شو 2 او 5 10 صحیح ده 10 زره او یا افقي په عمودي شکل کې تاسو ته ولیکم 500 او شل چې موږ تاسې سره ضرب کړو 0 او 0 0 0 او 2 0 5 ښه 0 او 0 0 0 او 5 0 2 ضرب 0 0 2 ضرب 0 0 2 5 10 0 کته لیکو 0 او 0 0 کېږي 0 او 0 0 کېږي 0 کته لیکو یو هم کته لیکو څو سو 10 زره صحیح ده 10 زره سو نو دا د جمع کولو لنډه لار موږ تاسې ته ضرب ده صحیح ده خو اوس د سوال ته تاسې په کار ونیسئ د مساوات ته مو ځیر سیه که زه اوس له تاسو نه وغواړم چې 5 پوښتنه صحیح ده 4مه پوښتنه څلورمه پوښتنه کې زه تاسو نه وغواړم چې مثال له خبرې 15 ځلې ضرب کړئ او بله پوښتنه به هم زه تاسو ته ولیکم 5مه پوښتنه زه تاسو نه وغواړم چې 5مه پوښتنه کې 5مه پوښتنه کې له تاسو نه زه وغواړم چې اوس مثلا 2 شپږ ځلې ضرب کړئ تاسو څه کار کوئ 15 راخلئ د 50 سره یې ضربوئ بیا یې د 50 سره ضربوئ بیا یې د 50 سره ضربوئ 4 شو بیا 5 شو شپږ ځلې 7 ځلې 8 ځلې دلته به 9 او 10 ځله کوو دا 10 ځلې به موږ تاسې 5 سره ضربوو 5 ضرب د 5 څو کېږي 25 وروسته بیا 25 د 50 سره ضرب کړو څو کېږي 125 بیا د بل 5 سره ضرب کړئ څو کېږي 625 ډېره اوږده لار ده ډېره زیاته اوږده لار ده 2 که وغواړو اوس شپږ ځلې ضرب کړو 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 څو ځلې شو 4 5 دا یې شپږ ځلې 2 ضرب د 2 کو څو کېږي 4
څلور د دوه سره ضرب کړو څو کېږي؟ اته. اته د دوه سره ضرب کړو څو کېږي؟ شپاړس. شپاړس د دوه سره ضرب کړو څو کېږي؟ دوه دېرش. دوه دېرش د دوه سره ضرب کړم څو کېږي؟ څلور شپېته. ښه اوس خو تاسې وینئ که نه چې پنځمو لس ورې ضربول ونه شوی کړی ځکه چې ډېر اوږده ده خو دوه مو شپږ ورې ضربول وکړی شوی. ښه اوس زه له تاسو نه دا سوال لرم چې د دغه دوو شپږ ځلې ضربولو هم کومه لنډه لار لري که نه لري؟ لنډه لار لنډه لار لري او که نه؟ زما سوال تاسو نه اوس دغه ده اووه لنډه لار لري. لنډه لارې د توان او یا طاقت او یا توان او یا هم په انګلیسي ژبه کې پاور ورته وایي. دغه نه ګټې اخیستل دي. که دا به څه کوم نظر ورته لرئ که نه لرئ؟ دغه طاقت او توان موږ تاسې د ضرب لنډه عملیه ده. صحیح ده؟ د جمع لنډه عملیه ضرب ده. د ضرب لنډه عملیه څه ده؟ طاقت ده. موږ تاسې دغه دوه کولی شو چې په دغه رقم سره ولیکو چې دوه په توان د شپږ او وروسته یې پیدا کړو او یا پنځه په توان د لس ولیکو او وروسته یې پیدا کړو. صحیح ده؟ دا د طاقت ګټه اخیستله موږ تاسې ته په ضرب کې ډېره هوساینه او اسانتیا لاسته راوړي. صحیح ده؟ زه اوس تاسو ته په بل درس کې طاقت او توان ښه په مفصل ډول تشریح کوم. نو تر دې دمه کوښښ دا و چې تاسو ته در وپوهوم چې موږ تاسې کولی شو چې له لنډو لارو نه ګټه واخلو او په نړۍ کې هم تل همدغه رسم ده چې هر کله دوی غواړي چې کار خپل اسانه کړي یو نوی شی لاسته راوړي. خپل کار چې اسانه کوي نوی شی لاسته ورته راځي. موږ تاسې جمع کار غوښتل اسانه کړو ضرب مو لاسته راوړ کار مو اسانه شو. ضرب غواړو اسانه کوو طاقت هم لاسته راوړ. همدارنګه په عالي ریاضیاتو کې هم داسې ډېر داسې درسونه دي او عنوانونه دي چې له همدغو ضرورتو له کبله لاسته راغلي دي. دا د نن ورځې درس ده. هیله ده چې درس مو زده کړی وي. د الله په امان.